ډونالډ ټرمپ نن د امریکا پارلمان ته خپله وینا وکړله. خو ځینې خلکو هرکلی کړې ده، خو ځینو خلکو توند غبرګونونه ښودلي دي. راځئ چې چا هرکلی کړې ده او څوک توند غبرګونونه ښودلي دي دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو تر پای وګورئ. حامد کرزی د جګړې ختمولو په اړه د ټرمپ څرګندونو هرکلی کړی ده. د هېواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغان جګړې د ختمولو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندولو هرکلی کړی ده. د پخواني ولسمشر له مطبوعاتي دفتر نه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د افغانانو لپاره چې د روانې جګړې له امله یې ډېر کړاوونه ګاللي دي. د جګړې ختمېدل او د سولې د ټینګښت حیاتي مسله ده. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر به پر افغانانو د تپل شوې جګړې د ختمولو لپاره اغیزمن او ګړندي ګامونه پورته کړي. خبرپاڼه کې د نوموړي له قوله لیکل شوي د په ډاډ سره ویلی شي چې افغانان به د امریکا داسې مسؤلانه کړنو پوره ملاتړ وکړي چې په پایله کې د افغانستان د تلپاتې او سرسري سوله او ثبات راشي. بل خوا چا توند غبرګونونه ښودلي دي. طالبان څه وایي؟ امریکا د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان جګړې په اړه څرګندونې وکړې، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله تازه مرکه کې ویلي امریکا د جګړې ختمولو لپاره د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس ته په خپله وروستۍ وینا کې ویلي نه غواړي په افغانستان کې سلګونه زره کسان ووژني. خبرې روانې دي او هڅه کوي چې په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. مجاهد د ټرمپ وروستۍ څرګندونې ته توند غبرګون ښودلی ده. زیاته کړې ده چې د امریکا د خپل ځواکونه وباسي، افغانانو ته د خپل د راتلونکي جوړولو موقع ورکړي. مجاهد ټینګار کړی ده چې د خبرو پر ځای د عملي ګامونه پورته کړي، په افغانستان کې د تلپاتې سوله راولي. د یادونې وړ ده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاویو ترمنځ پیل شوې خبرې یو ځل بیا ځنډېدلې دي او دواړه لوري یې د ځنډ پړه پر یو بل اچوي. دوستانو، ستاسو د ټرمپ دغه خبرو ته څه پیغام لرئ؟ څه وینا لرئ؟ راځئ خواږه کمنټونه راسره په ویډیو کې وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.